كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. محترم مسلمانانو، قدرمنو، اوریدونکو ورونو، مصنف رحمه الله چې په موضوع د توحید باندې دا کوم کتاب لیکلی، ډیر بهترین او نایاب کتاب دی او ډیر ښکلي نصوص شرعیه پکې راوړي چې د الله د کتاب آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د دې په رڼا کې د توحید مسله واضحه کړي. هغه څه چې د توحید منافي دي کلن توحید د منځه وړي، ایمان خرابوي، ختموي، او هغه څه چې د توحید د کمال منافي دي، توحید کمزوری کوي، ایمان کمزوری کوي، نو دا ټولې ذکر کړي دي مصنف رحمه الله. مصنف رحمه الله دا باب چې راوړی، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. په دې آیاتونو کې یو ډیر جوړ مفهوم پروت دی، یو ډیره واضحه معنا پکې پرته ده، او دا آیات د مشرک نه دا مطالبه کوي چې ته په دې خپل شرک کې لږ سوچ وکړه، که تا کې عقل وي نو دا عقل به تا ملامته کي چې ته ولې د رب العالمین سره شرک کې. وجه دا ده چې د الله سره چې څوک شریکیږي ټول مخلوق دی. نو اول خدا ظلم دی چې الله سبحانه وتعالی دا کائنات پیدا کړي، دا مخلوقات پیدا کړي، انبیاء کرام هغه پیدا کړي، ملائکه هغه پیدا کړي، بزرگان هغه پیدا کړي، ټول مخلوق د رب العالمین دی، هغه خالق دی، هغه د دیو تربیت کوي، د دیو ساتنه کوي، د هغه ته محتاج دي، د هغه نه ویریږي. نو څنګه یو مخلوق د خالق سره شریک کړي شي او دا ورته حصه ورکړي شي چې د هغې لپاره عبادت یا د هغې نه ویره؟ دا ډېره ناشنا او د عقل خلاف خبره ده. همدغه رنګ دویمه وجه دا ده چې دا کم مخلوق چې د خالق سره شریکیږي دی بېوسه دي، دی هیڅ اختیار نه لري، هیڅ قدرت نه لري. نو څنګه بې اختیاره مخلوق د لوی خالق سره شریک کړی شي؟ دا د عقل خلاف خبره ده، دا د حکمت خلاف خبره ده. که په مشرک کې لږ عقل وي نو د عقل به هغه ملامته کي په دې شرک باندې. همدارنګه دغه کمزوری مخلوق چې دا خو اول د دیو هیڅ مدد نشي کولی، د دیو څه چې د خپل ځان مدد هم نشي کولی، نو یو دومره کمزوری مخلوق چې د خپل ځان مدد نشي کولی، نو دی به د دې مشرکانو څه مدد وکړي؟ او چې دومره یو مخلوق کمزوری دی، ولې د رب العالمین سره داسې کمزوری مخلوق شریک کړی شي؟ دا د دې آیتونو مفهوم دی چې دی د آیتونو د مشرک نه دا مطالبه کوي چې ته په دې خپل عمل، په دې خپل شرک کې لږ سوچ وکړه. که عقلمند دی نو دا ستا عقل به تا ملامته کي په دې شرک باندې چې ته د رب العالمین سره دا شرک کوې. نو مصنف فرمایي چې باب قول الله تعالی، دا باب دی په بیان د دې وینا د رب العالمین کې ته ورباندې سوچ او فکر وکړه چې ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا دا مشرکان
شریکي د الله سبحانه وتعالى سره ما هغه څه لا يخلق شيئا چې هیڅ چیز نشي پیدا کولی، که پیغمبران دي، که ملائکې دي، که اولیاء کرام دي، که بزرگان دي، دی خالقان نه دي، دی هیڅ چیز نشي پیدا کولی. ما یملکون من قطمیر، د زری برابر د کجوري په اډوکې باندې چې کوم هغه نری تار پروت وي، یا د کجوري په شا باندې چې کوم هغه وړوکی داغ وي، د هغې برابر قدرت هم نه لري. نو دا ولې د رب العالمین سره شریک کړی شي؟ وهم یخلقون، بلکې دی پیدا کړی شوي. ته سوچ وکړه، ایشرکون، آیا دا مشرکان شریکوي د رب العالمین سره ما هغه مخلوق، خپله مخلوق دی، که پیغمبران دي، که ملائکې دي، که بزرگان دي، که اولیاء کرام دي، که قبرونه دي، دا ټول مخلوق دی. لا یخلق شیئا، هیڅ چیز نشي پیدا کولی. من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. ځکه خالق الله دی، د دې کائناتو خالق، د دې کون خالق، د دې رازق، د دې مدبر. دا مشرکان هم مني چې د الله دی. نو چې هر کله خالق الله دی، نو دا مخلوق ته ولې د الله سره شریکه؟ وهم یخلقون، او دی چې دا کوم چیز د الله سره شریکوي دغه خپله مخلوق دی، خپله مخلوق دی الله سبحانه وتعالی پیدا کړی. اول په دې باندې سوچ وکړه. دویم دا، ولا یستطیعون لهم نصرا، ولا یستطیعون، او د دې مشرکانو دا معبودان طاقت نه لري، لهم د دې مشرکانو د فایدې دپاره، نصرا د مدد کولو. د دې مشرکانو د دې چې کم دا باطل الیه دي، کم مخلوق چې دی او د رب العالمین سره شریکان کړي دي، که دا ملائک دی د دې مدد نشي کولی د الله د حکم نه علاوه، که دا پیغمبران دي، نو د رب العالمین د امر نه بغیر دی هیڅ نشي کولی. نو چې مخلوق هم دی او بیا کمزور مخلوق هم دی، نو ولې د رب العالمین سره شریکوي؟ دریم دا، مخلوق هم دی، طاقت هم نه لري د دې سره د مدد کولو، د دې سره مدد خو پرېږده، ولا انفسهم ینصرون، او نه د خپل ځانونو سره مدد کولی شي. ملائکې د خپل ځان سره مدد نشي کولی، پیغمبران د خپل ځان سره مدد نشي کولی، نو ستا به څه مدد وکړي؟ پیغمبران شهیدان شوي دي، تکلیفونه ور باندې راغلي دي، مصیبتونه ور باندې راغلي دي، امتحانات ور باندې راغلي دي، مخلوق دی کمزور، نو د خپل ځان مدد یې نه دی کړی. هغه کسان چې حسین ته چغې وایي چې یا حسین مدد، نو حسین دا چې په کربلا کې په دومره سخته کې شهید کېده، د خپل ځان دفاع ولې ونه کړله؟ نشوی کولی. نو څومره بېعقلي ده په دې مشرکانو کې چې دا کمزور مخلوق دی د رب العالمین سره شریکوي. دارنګې دې بل آیت کې الله فرمایي، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. الله فرمایي والذین تدعون من دونه، هغه مخلوق چې تاسو یې رابلئ، من دونه سوا د الله تعالی نه، الله تعالی نه سوا چې تاسو کوم مخلوق رابلئ او د هغې نه تاسو خدایان جوړ کړي دي، ما یملکون من قطمیر، هغه طاقت نه لري د هغه پوستکي د هډوکي د کجوري، د کجوري په هډوکي باندې چې کوم نری پوستکي، دا به عرب د کموالي دپاره دا مثال پیش کوي. دغه عمره طاقت هم نه لري. بل آیات کې راځي فتیل او قطمیر او نقیر، دا د کموالي مثالونه په عربي کې. نو هر کله چې داسې کمزور مخلوق دی، ولې تاسو د رب العالمین سره شریکوئ؟ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، هغه مخلوق چې تاسو یې رابلئ سوا د الله تعالی نه، دی طاقت نه لري من قطمیر، په اندازه د پوستکي د اډوکي د کجوري. نو ګوره یو خو مخلوق دی، بل کمزوری دی، ستاسو مدد نشي کولی، خپل مدد هم نشي کولی،
نو که پتا کې عقل یې مشرکه دا کمزور مخلوق د رب العالمین سره مشرکه وا دا واضحه معنا په دې ایتونو کې پرته ده. اوس دین رستو چې د دې باب سره تعلق ساتي مصنف رحمه الله یو حدیث راوړي په هغې کې واقعه هم ده چې هغې نه هم دا مسله ثابتېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم اگر چې ښکلی او د الله محبوب پیغمبر دی خو هیڅ طاقت نه لري د خپل ځان ته د خیر رسولو یا د شر رسولو، ځکه خیر او شر د رب العالمین په اختیار او د هغه په واک کې دي. دا باب به په دې رستني درس کې ان شاء الله تعالی مکمل کو. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.